د اواز د خیبر کمرخیله د بي ټولنې خوږو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری او وزول اواز افریدي. په اواز د خیبر کمرخیله د بي ټولنې کې زه تاسو بیا مخاطب یم او ټولو مسافرو ته په پښتنه مینه د زړه تل نه د سلام کوم او بیا در سره چې کومه دا خبره شریکول غواړم چې تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کو او د فیسبوک پیج هم فالو کو چې آینده لپاره د موږ نوې ویډیو کوم تاسو بیا په ټیم در ورسېږي. نو زه غواړم چې د نور کله په شان یو ځل بیا تاسو سره کلام شریکم. نو کلام څه په دا ډول باندې دی چې دا دنیا ده په چا غم په چا اختر دی، دا دنیا ده په چا غم په چا اختر دی، او څوک خندا کړي څوک د ځان نه مرور دی، او څوک د خپل اولاد په خوا کې خوشحال ژوند کړي، څوک د خپل اولاد په خوا کې خوشحال ژوند کړي، څوک د داندې بال بچ غواړي مسافر دی، او څوک بادشاه دی هر یو کار یې شي په حکم، څوک بادشاه دی هر یو کار یې شي په حکم، څوک غریب دی د بلحان سره نوکر دی، او څوک مریض دی فریاد رسي اسمان ته، څوک مریض دی فریاد رسي اسمان ته، څوک په سترګو ړوند په غوږو کوڼ ډاکټر دی، او چا د ډېر خوراک په وجه ساه بندېږي، چا د ډېر خوراک په وجه ساه بندېږي، چا ته خوب د لوږې نه ورځي نهار دی، او اوازګله نیک عمل ځان سره یوسه، اوازګله نیک عمل ځان سره یوسه، چې سبا د سویرات په پل سفر دی، چې سبا د سویرات په پل سفر دی. او د سره یو غزل شریکو مدار او چې تاسو د خوښي واړو ګرځي ټول مسافر ته ډالي خصوصا عمر محمد پروانه صاحب ته ډالي او تاسو مالنګ صاحب ته اندرانګ نیوز افریدي صاحب ته درجه څومره مینه والي دي. نو غزل څه په دا ډول دی چې څومره چې زم ستا په ورسې ځلې، څومره چې زم ستا په ورسې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې، چېرته دنیا کې علاج نه کېږي، چېرته دنیا کې علاج نه کېږي، چې وي ازار د پلار عمر سې ځلې. اوس ته محبت کې زما دغه حال شو، ستا محبت کې زما دغه حال شو، رنګ ته مې وګوره تک تور سې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې. او ډېره زړه د پلار نیکنه هوا، ډېره زړه د پلار نیکنه هوا، هیر به مې نشي ښکلی کور سې ځلې، څومره چې زم ستا پیغور سې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې. او د اله کور و د رمسال خو نه وم، د اله کور و د رمسال خو نه وم، ظالم به دا د په کوم تور سې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې، څومره چې زم ستا پیغور سې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې. وخپې ابله خپې او سر تور ځغلېدې، خپې ابله خپې او سر تور ځغلېدې، زړه مې په هغه مور و خور سې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې، څومره چې زم ستا پیغور سې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې. وزه اوازګل خلي ګوګل ګرځېږم، زه اوازګل خلي ګوګل ګرځېږم، تن مې دې هجر په تنور سې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې. زه اوازګل خلي ګوګل ګرځېږم، زه اوازګل خلي ګوګل ګرځېږم، تن مې دې هجر په تنور سې ځلې، دومره به سخت نه وي د ورسې ځلې،
څومره چې زه یم ستا پې ورسېدلې دومره به سخت نه وي دی ورسېدلې. والسلام